روښانه لار. د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د بلمازه نه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي، نو ګناهګار خو کې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي، روان ګاډي کې. طلاق دی، که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ چې د تیر په څیر زموږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه زموږ سره شریکې کړئ. هغه ګران اوریدونکي چې غواړي زموږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، د هغوی دپاره یو ځل د اړیکو شمېره 08088555440، بله شمېره 0202 کولی شي چې د تیر په څیر زموږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. زموږ نننۍ موضوع د تیر په څیر بیا یو بحث ته ځانګړې شوې ده. غواړو د دغې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه او د علماء کرامو مجربینو د تجربه لرونکو علماو د تجربونه ستاسو سره شریک. د الٰه العالمین جل جلاله نه اولا د ځان د پاره د صحیح وینا او د عمل توفیق، ثانیا تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق د الٰه العالمین جل جلاله نه غواړم. الله دې د دوانو نصیب وګرځي. زمونږه نننۍ موضوع تقریبا چې ګران اوریدونکي اکثر خلک په دې کې مبتلا دي. اکثر خلک چې ګوري په دغه مرض او په دغه آفت کې مبتلا دي. دا یو داسې مرض دی چې ډیر کم خلک الا ماشاء الله، ډیر کم خلک به د دې نه مستغنی وي او دغه مرض به هغوی پورې نه وي لګېدلی. دا به د الله د رحم نه یو رحم په هغوی باندې وګڼو.
تاسو به وایئ چې دغه مرض څه شی دی او دغه نابوده او خراب عمل څه شی دی چې اکثر انسانان پکې مبتلا دي. دې ته ویلی شي هیره یا ویره د یو سیز هیریدل د انسان د ذهن نه وتل، یعنی حافظه قوي نه وي، حافظه کمزوري وي. نن موږ په دې باندې غواړو خبرې وکړو چې حافظه زمونږ او ستاسو په څه شي باندې قوي کیږي او دا کمزوری کیږي ولې. چې خبره مو اورېدلی بیا هم د یاده وتلي. اصل د دې علت څه دی نو علما کرامو بیان کړی، غواړو انشاءالله چې ستاسو سره هم شریک. اول یو حدیث مبارک چې هغه حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دسې او فرمایل. صحابه کرام ناستی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث وای: اے زما صحابه کرامو، هر چا چې یو حدیث یاد ک عمل پیوک او بیا دغه حدیث بلتا ورسو، یعنی دغه یو باب د علم بلتا ورسو، رب العالمین جل جلاله بد دی عمل په بدل کې ورته جنت ورکی. یو حدیث واورید او پاغي باندې عمل وک او بیا دغه حدیث بلتا ورسو، الله بد دی په بدل کې ورته جنت ورکی. نو امام بخاری رحمت الله علیه حدیث مبارک ذکر کئی. ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی: مارزک یا رسول اللہ، زڈیر احادیث مبارک ستاسو دخلی مبارک نا اورما، ارادہ میں داوی چیزا غیات کما ولیکن دا یاد میں اوزی. یا رسول اللہ ما تس علاج اخیا. رسول اللہ مبارک ورتو فرمائل: یا ابا هریرہ صادر دے آوار کا. ابی هریرہ وی ما خپل صادر آوار کا. نو رسول اللہ مبارک په دوانو لاسونو مبارکو باندې یو لپه غوندې جوړه کړله او بیا یې صادر کې وغورځوله. هغه لپه صادر کې واچوله. در حقیقت د رسول الله مبارک په لپه کې څه شی نه و، اسې شکل د لپې جوړ کړ لکه یو شی چې سړی لاس کې واخلي. بیا یې ورته وفرمیل: ابا هریرہ دا صادر د سینې پورې ونیسا. وی ما غا صادر پور تک خپل سینې پورې مې کلکونیو. کله چې ما دغه عمل وکړ د دې عمل نه بعد یو حدیث د رسول الله مبارک مې د یاد نه دی وتلی. یو حدیث مې بیا د یاد نه دی وتلی او دغه عمل مبارک چې رسول الله مبارک را سره وکړ او ما غا صادر مبارک سینې مبارک ته نزدیک نو ترنه پورې بیا مې د یاده احادیث ندی وتلی. علماء کرام فرمائی: ابی هریرہ اغه شپږو صحابه کرامو کې کثیر روایت صحابی دے. شپږ صحابه کرام نه چاغې د رسول الله مبارک نه ډېر روایت دا حدیث کوي. پاغه ټولو کې اولین صحابی اول نمبر صحابی چې ډېر روایت دا حدیث ته شوی دی هغه ابا هریرہ رضی الله تعالی عنہ دے. څه مطلب؟ وی مطلب دا دی چې د رسول الله مبارک د دعا اثر دومره ډیر شو چې په ټولو صحابو کې کثیر روایت صحابی ابي هريره رضی الله تعالی عنہ شمار شو. احادیث ورته ډیر یادو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داغه دعا اثرو. د دې د حافظه په حق له علماء کرام یو واقعه ذکر کړي. د تابعینو دور ده. یو بادشاہ دی را اوغخته. د حافظه صفت ډیر مشهورو. سو نفر د پردې نشتر شا کې نول. ابي هريره صاحب تدا بادشاہ وقت وای: اے ابا هريره ما تس احادیث د رسول الله مبارک وایا. دغه میدان کې ابي هريره رضی الله تعالی عنہ سل احادیث ویلي په یاد باندې. هغه ډېر احترام کو رخصت کو. کال ته بیا راوغخته. د بادشاہ دا اراده و چې زه د دې حافظه معلومه کم چې رښتیا حافظه قوي ده او کنه.
کال ته چې را وغوښته بیا یې د پردې تر شا خلک کېنول وی یو حدیث لیکئ. ابي هريره ته وی پروس کلنی کم سل احادیث چې دی ویلیو هغې سره زما ډېر صحت ښه شوی او زړه مې آرامو. اے ابا هريره رضی الله تعالی عنه غواړم چې هغه سل احادیث بیا راته ووایو الله صحت راکړي. ابا هريره رضی الله تعالی عنه شروع د احادیثو که سلواړه احادیث ویلې. بادشاہ وایي کله چې دی مې رخصت که د هغې نه بعد مې هغه مخکینی پروس کلنی لیکل د خلکو را واغستل د سخت کلني لیکلو سره مې مقایسه که مخامخ مې که چې پروس کال کوم احادیث ویلو یقینا سخت کال هم راته مغه ویلې که نه. بادشاہ وایي قسم په خدای پروس کال چې کوم حدیث اول ویلو سخت کال اول ویلې، پروس کال چې کوم دویم ویلو سخت کال دویم ویلې، پروس کال چې دریم ویلو نو سخت کال په نمبر کې هم دریم ویلې الی تر اخره سل احادیث پر لپسې ورته مقی ترتیب کې ویلې کوم ترتیب کې چې پروس کال ورته ویلو. دا برکت د څه شی و؟ برکت د دیو چې رسول الله مبارک ورته دعا کړې وه. او مونږ تاسو اورو اوس خو خلق کتابونه لیکي، په لاس لیکل راغلل، په کمپیوټر کې لیکل راغلل. هغه وخت د حافظې و، حافظه چې به د چا قوي وه هغه به احادیث د رسول الله مبارک نه روایت کول. یو ځل چا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ویل د الله بنده دومره حدیث م روایت کوم خطا نشي پکې. ابي هريره ورته وی ماته رسول الله مبارک دعا کړې ده او د رسول الله مبارک د دعا اثر ده چې زه ډېر حدیث روایت کوم. زما په خپل ذهن باندې یقین دی چې رسول الله مبارک ماته دعا کړې ده نو حافظه می قوي ده. در حقیقت ابي هريره لیکلم نشو کولای سره د دې دومره لوی حافظ الحدیث دا د رسول الله مبارک په دعا باندې وش. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په ټولو صحابه کرامو کې زمانه د چا زیات احادیث یاد ندي مگر یو عبد الله ابن عمر چې هغه به لیکل کول دا غي سره لیکل دا حدیث زیات نور ټولو صحابه کرامو ته زمانه کم احادیث یادو. دا ولی دا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دا غي دعا اثرو چې الله تعالی دا غي دعا اثر د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه په وجود کې ښکارک. اوس بره شو دیتا چې حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دا شکایت رسول الله مبارک ته وک. په دې حدیث کې سلور خبره مونږ تاسو ته د یادولو ور دي. درې به ذکر کوچی هغه ډیر ضرور دي د معاشري د پاره. اول په دې حدیث مبارک کې دا ثابت شوا چې دا یو معجزه د رسول الله مبارک وا. دا خاص و د رسول الله مبارک پورې مونږ تاسو د سینې شو کولای چې یو سړی مونږ ته د خپل ذهن شکایتو کې د حافظه او مونږ ورته وایو چې صادر دی پزمکه اوار کا او بیا پکې لاسونه او خوځو او کیدو وایو چې دغه رسول الله مبارک کړو. نو نه، رسول الله مبارک هغه خداغه معجزه وا. نو مونږ تاسو د پدې حدیث مبارک کې یو معجزه د رسول الله مبارک هغه ثابت شو. دویمه پکې دا د پدې حدیث مبارک کې دا راغله چې یو باب د علم زده کو هغه ته جنت ته. نو دا جنت دومره آسان ده، دومره پلن قیمت. علماء کرام لیکینا اصل حقیقت د څه ده چې جنت په اخلاص باندې الله ور کوي. جنت په مقدار نه ده، په اخلاص ده. ځکه د جنت یو ونه د سروز یو خخته د سروزرو ده او هغه کم سیمټ چې پکې لګېدلی د مشکو د عنبرو دي او هر یو بنگله د وو چتو ده. د لاندې چت نه پورته چت ښکاري
یو تخت پکې لګېدلی چې ته کېنې نو ستا د زړه په خوښه باندې هغه تخت پورته وم چت ته ورسیږي. نو دومره قیمتي کور څوک په دومره ادنا عمل اغستلی شي؟ نه نشي اغستلی. علما کرام لیکي دا په اخلاص باندې اخلي. څومره چې د چا اخلاص په عمل کې ډېرو دومره به الله تعالی اعلی مقام ورته جنت کې ورکي. درېمه خبره دا ده چې خطا او نسیان پیژندل. خطا او نسیان ځکه دلته د حدیث مبارک کې ویل زما د یاد وځي، نو یو ته نسیان وي، دې ته عربي کې نسیان وي. او خطا هغه دې ته وي چې په فعل کې سړی خطا شي. خطا فی الفعل او خطا فی القصد، چې سړی په عمل کې خطا شي او یا په قصد کې اراده خو وي. خطا دې ته وي یو سړی دی هغه تا ته ووایي چې ته ولې بیرون راوتلی کلشینکوف دې راغستی، ته ورته ووایې چې زه خپل دښمن وجنم، هغه درته ووایي هغه مخامخ پوله کې چې سړی ناست دی ستا دښمن دی، او ته دغې وخت کې کلشینکوف ورته راوړی وی ولې هغه منځ کې بل څوکي، دې ته خطا وایي. او یا مثال په طور ته راغلی اودس کې اوبو ته کېناستېدلې په روژه کې اودس کوي، خولې ته دې اوبه واچه، اوبه دې تېرې کړې، تېرې شوې اوبه قصدن دې تېرې نه کړې، په خطا تېرې شوې، نو روژه دې ماته شوه، قضا به یې را وګرځئ. هلته چې سړی دې مړ که ته هغې دیت به ورکې، کفاره به ورکې، خو لیکن د آخرت د عذاب نه خلاص. او نسیان څه شي ته وایي؟ نسیان دې ته وایي ستا یاد نه دی او روژه کې د ښه په مړه ګېډه خوراک وکړه، نو نه د روژه ماته ده وروسته درته یاد شو، نه ګناهګارې، دې ته نسیان وایي. نو په دې نسیان باندې ګرفت نه وي، نو نسیان د انسان په وجود پورې تړلی، په هر انسان کې د نسیان مرض پروتي. علما کرام بعضې وایي چې انسان دا د نسیان نه اغستل شوی د نسیان هیرې ته وایي، د انسان په وجود کې هیره وي. اول الناس اول الناس، اول د ټول انسانانو نه اول خو یې د آدم علیه الصلاة والسلام الله ورته ویلیو چې دې ونې ته نږدې نشي، مګر هغه نږدې شو، د یاد یې ووت. نو دویم مونږ ته پکې فرق د خطا او د نسیان شه. نو خطا چې دی دنیا کې د دې سزا شته، مګر آخرت کې تینا انسان خلاص دی، او نسیان دنیا او آخرت کې انسان ته خلاص وي. درېمه دا ده چې هیره یو مرض دی، ته دې مرض معلومول غواړو چې دا څه شي نه راځي. نو علما کرام فرمایي چې هیره داسې یو مرض دی چې دا د 40 عملونو نه په انسان کې راځي. 40 قسمه کارونه دي چې دا انسان کوي، نو په دې کې به ویره راځي. نو 40 په 40 خو موږ نشو بیانولی، نو په دې کې بعضې هغه چې هغه ضرور دی هغه بیان کو، باقی چې کم پاتې شو بل وخت به ان شاء الله په خپرونه کې بیا تاسو ته وړاندې کو. کوشش کو چې هغه ضروری شیان چې کم سره هیره په انسان کې راځي نو هغه راشي. ولې دا حافظه دا الله تعالی یو لوی نعمت ده. یو انسان هغه ویلي په ما الله 2 انعامات لوی کړي، وای کوم انعامات در باندې الله کړي؟ و یو انعام را باندې دا کړی چې حافظه را ته ډېره قوي را کړې ده، خبره مې د یاده نه وځي. وای دویم وای ولا دویم مې د یاده ووته. زمونږ او ستاسو حافظې دغسې جوړې شوي دي. ګورو چې دغه حافظې په څه شي موږ خراب کړي او د څه شي وجې نه خرابېږي. اولین هغه عمل چې هغې سره هیره راځي په انسان کې، علما کرام فرمایي چې پس خورده د مږې خوړل. مږه ده په اوبو کې خوله ووهله او هغه استعمالی، دې سره د انسان په وجود کې هیره راځي. د مږې پس خورده، د پشکې پس خورده، د مار جوټه دا پاکي. ولی دا سواکن البیوت تی، دا په کورونو کې اوسیږي. نو شریعت وای کچیرته دا پابندی په انسانانو شوی چې دا حرام دي، نو خلق به بیا تکلیف کې واقع کېدل. نو کچیرته پاکي اوبه درته وي
نو بیا د مګي چې جوټه کړی یو سیس کې خوله وهلی وي نو هغه مسکا پاغه او دس مکوا کنور وبوي او کنه وي نو بیا جایز دی کولای شي په خوګوره د هیر مرض ور سره راځي. دویم ژوندۍ سپګه غورځول پزمکه باندې یعنی سپګه په سر کې ونیسي او مړی نه کی هم د سی وغورځي د سره د هیر مرض په انسان باندې راځي. نو دا اکثر خلک د نارینو په سر کې خو ډیر کم کیږي په نسبت د زنانو، ځکه زنانو ویخت ډیری هغه کې زیات راځي. نو سپګه چې نیسي نو دا به مړکې پرې دی به نه، بل دا د چې دا زنانه یو رواج لري. زنانه وی یو ته ریچه وی او بل ته سپګه وی. ریچه چې دی نو دا وی چې دا د دې سپګې بچی دی، در حقیقت داسې نه دی. علما لیکي دا سپګه چې و دا په اوله کې ریچه و دا د انسان د خولو او د انسان د خیري نه پیدا کیږي. نو هغه ریچه بیا د هغې نه پسته نه سپګه جوړ شي. علماء کرامو لیکلي سو حیوانات دي چې الله تعالی هغه بې موره بې پلاره پیدا کړي، یو پکې سپګم ده، دا د انسان د خیري د بدن نه پیدا کیږي. نو دا به مړکې پرېږدی بیا نه. څلورم دریم په ولاړه باندې یعنی ولاړو اوبو کې تش متیازې کول، دې سره د انسان د هیر مرض پیدا کیږي. نو په ولاړو اوبو کې تش متیازې مه کوه. څلورم جاوله جول، جاوله جولو سره د انسان د هیر مرض پیدا کیږي. همدغه وجه ده چې په زنانو کې د هیر مرض ډیر دی. ولې د جاولې سره په خوله کې لاړې پیدا کیږي او وجود کې اوبه ډیریږي، رطوبت ور سره پیدا کیږي، دې سره هیره زیاتیږي. نو د دغه وجه نه د زنانو وجود ته رطوبت ضرورت ډیر لري، نو هغه په وجود کې هیره ډیر وي. نو که هغه چیرته دا استعمال کی جاوله نو خیر ده، نارینه د نه استعمالي. ولی یو خور سره د هیر مرض پیدا کیږي، دویمه دا ده چې نارینه ته دا مکروه ده. خوله کې بعض خلکو جوله اچولې ټک او ټوقې شروع کړي، موټر کې ورسره کېنې ته به وایې که څه شی دي، باید چې دا استعمال نه کړي نارینهو دپاره. پنځم دا چې تروشه مڼه استعمالول. دا تروشه مڼه چې څوک استعمالی د هیر مرض زیاتیږي. ولې د تروشوالي سره په وجود کې رطوبت پیدا کیږي، نو دا هغه هیر مرض په انسان کې زیاتی. شپږم ادیره کې خندا کول. ادیره کې چې کوم انسان خاندي د هیر مرض به په دې باندې پیدا کیږي، د په وجود کې به پیدا کیږي. ولی ادیره د عبرت ځای دی، هلته خاندمه. او بعض علماء دا لیکلي چې شپږ ګناهونه کبیره دي، یو پکې دا ګناه کبیره ده چې په ادیره کې خاندي. متاسفانه مونږ ګورو بعض خلک چې هغوی په ادیره کې مولوي صاحب به تقریر کوي، د دې به خوله تر غوږونو پورې شکېدلي، خاندي، به خپلو کې به خبرې کوي، او یا به فیسبوک دپاره خپل موبایل راویستلی، قبرونو د پاسه به ناست دي. داسې نه پکار. وم په ایرو کې تش اودس ماته کول. ایره چې ده ایره د اور ایره، دې کې تش اودس ماته کول، په دې سره د هیر مرض پیدا کیږي. اتم قبرونو د پاسه لیکل. بعض خلکو په شعرونه لیکلي، یو بعض خلکو په نور څه کلام لیکلی، بعض خلکو لا آیت الکرسی په لیکلی، چا په قل هو لیکلی. یاد لرئ د قبرونو د پاسه قرآن عظیم الشان لیکل دا ګناه ده. زمونږ فقها لیکي نه به لیکي دغه قرآن په دیوالونو باندې، نه په ځمکه باندې، نه په قبرونو باندې. ولې زمونږ استاد ادري خو محفوظ نه دي کنه، په دې کې سپي ګرځي، نور زناور ګرځي، متیازې کوي، نو احترام د هغې ونشه. بعضې خلک دومره سادهګان دي، وي دا دې دپاره چې رحمت پرې راورېږي، د دې هېڅ فایده مړي ته نه حاصلېږي. دغه تلاوت په کور کې وکړو، مړي پسې وبخه، بیا ورته فایده ور رسېږي. نو دا ډېر لیکایي کول. یا محمد عمر پالنپوري رحمت الله علیه دا هم لیکلي چې د یو قبر د پاسه شناخت د پاسه لیکل شوی، او ته پادري وردن شو او ګورې د قبرونو شناخت چې دا وګورم هغه وګورم، دې سره د هیر مرض پیدا کیږي. نو دا نه پکار قبرونو د پاسه لیکل مه کوئ. البته که صرف دومره یو سړی ولیکي، فقها وایي
چې دا د پلار یا د مور یا د ورور قبر دی چې وی پیژني نو شناخت د پاسه نوم لیکل که دغه اندازه کې وشي نو خیر دی، مګر ډیر زیات داسې چې ښایسته او لیکلو شي پکې ګلان پکې ولګول شي دا نه پکار، قبر د زینت ځای نه دی. بله دا ده چې ګرمه ډوډۍ خوړل، ګرمه ډوډۍ چې کله څوک خوري د د هیرې مرض به زیاتېږي. یخه ډوډۍ هغه حافظه قوي کوي، په دې به هم درته انشاءالله بیا خبرې کوم چې حافظه څه شی قوي کوي. خو ګرمه ډوډۍ مونږ او تاسو کې یو لوی نقصان دی چې کله وټل ته هم لاړ شو کور ته هم ګرمه ډوډۍ راوړئ، یخه ډوډۍ چې وټلي ته هم پنځه شپږ خبرې وکړو نه. په ګرمه ډوډۍ کې هغه برکت نه چې کوم په یخ کې وي. ګرمه ډوډۍ چې دوه خوري نو یخه یو نشي خوړلی. نو چې کله دغه ګرمه ډوډۍ خوري د دې انسان حافظه هم ورسره کمزوري کیږي. هندوستان کې یو سړی یو دکاندار یخه ډوډۍ په 2 روپۍ خرڅول او ګرمه په یوه. یو طالب ورته وویل چې دا خو ته غلط کار کې سرچپای باید چې ګرمه په 2 خرڅ کې. هغه ورته نه، دا خلک د یخې ډوډۍ په صفت باندې او د دې په فایدې پوه نه دي. وایي یخه ډوډۍ چې دی یو خو برکتي وي، 2 ډوډۍ په ځای یو خوړلی کېږي. دویمه دا ده چې دا د رسول الله مبارک زمانې ته نږدې ده. دریمه دا ده چې دی کې برکت الله یې ښه ده. څلورمه دا ده چې حافظه قوي کوي. نو پوه خلک چې دی هغه ګرمه ډوډۍ نه استعمالوي، یخه ډوډۍ استعمالوي. د دې وجې نه اشرف علي صاحب لیکلي په ورځ کې یو دفعه په دې 3 وختونو کې باید چې یو وخت ډوډۍ انسان د خالی اخري یا د چیاو سره اخري. هر وخت دا غوړه خوروا او غوړ شروا دا د انسان وجود ته نقصان ورکوي. الہ العالمین جل جلاله دې موږ تاسو په دې باندې عاملین وګرځي. سنگر د اسلام الله ورکړی ډېر عزت دی، څښکل مدینه ده سنگر د اسلام. اوس باغ ګران اوریدونکو ته جوابونه ورکو چې کوم ګران اوریدونکو زموږ سره اړیکې نیولې دي او منتظر دي خپلو مسایلو ته. عالمه خورکۍ له خوست نه اړیکه نیولې وه چې کله قرآن شریف ختم شي نو ټولې سجدې د قرآن شریف په یو وار کول آیا کیږي او که نه. عالمي خورکۍ اول خدا چې بهتره دا ده چې سجده په تلاوت کې لازمه شوه، واجبه شوه، ادا یې کام هغه وخت کې. دا بهتره طریقه ده. که چېرته پاتې شوه نو قرآن شریف کې 14 سجدې دي. دا 14 په 14 کولی شي چې یو ځای راواړئ. 100 پیرې د ختم کړی وي، 1 پیره وي، 2 3 4 دا ټول به راواخلي او هغه به جمع کې چې 100 سجدې ته جوړېدل همغې ترتیب کې به شمار سره برابر سجدې وکړي. بل وی چې سجدې تلاوت نیت نو عربی کې نه په زړه کې دغه قصد وکړه چې پاسېدلې عربی کې لږ اوږد دی نو په زړه کې دغه نیت وکړه چې زه دا سجده د سجدې تلاوت نیت کوم. بس دغه د نیت دی. عرفان الله ورور د کارتنو نه اړیکه نیولې وایي دعا راته وښیه د صبر دپاره چې کله څوک ورانې کوي نو چې زه صبر وکړم. ولا حول ولا قوة الا بالله دا ډېر ډېر وایه. کله چې درته غصه راشي ولا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. الله تعالی به دې حفاظت کوي د شیطان د وسوسو نه، ځکه دې وخت کې شیطان ډېر وسوسې اچوي. خاطره هغې خورکۍ د قندهار نه اړیکه نیولې وه چې زما خور و د خپل خاوند سره جنګ وکړ. هغه ورته ویل چې بیا به نه ځې د خور کره، بیا ویل چې اوس اندرو کره لاړه شي. نو پوښتنه هم دغسې تقریبا چې ګډه وډه وه. خو به هر حال زه به ورته داسې ووایم خاطرې خورکۍ که چېرته د ستا خور د خپل خاوند سره جنګ کړی وي او خاوند ورته ویلی وي چې دی کره به نه ځې، که هغه اندرور کور یاد کړي او که د خیرې کور یاد کړی وي. مثال که د الګ د خور کور وي او که چېرته د جلۍ د خور کور وي، دی کره به نه ځې او د هغې نه بعد بیا دغه ستا خور ځي نو طلاق واقع کېږي. تجدید د نکاح به کوي، نکاح به تازه کوي. او که چېرته د ده جنګ شوی وي او د ده خور ورته خپل خاوند یاد کړی چې ته به خپل خور کره نه ځې، مثال د خاوند خینه شوه او دی به اندرور کره ځي، نو هغې ته خو طلاق نه دی ویلی، نو هلته تللی شي، هسه مسله نشته. بل وی چې یو میاشت کې 2 ځلې زما ورندار مریضه شوه، څوک وایي چې مونځ به نه کوي. د یو مریضي او د بل مریضي ترمنځ 15 ورځې وخت دی. که دی نه مخکې مریضه شوه خپل هر وخت دپاره
جدا اودس دی کوي او کم کالی چې بین مازی او مینځي او خپل موز به نه پرېږدي. حزب الله جان د لوګر نه اړیکه نیولې او چې زیارت ته تنګ څنګه دی نارینهو دپاره چې زیارت ته ځي جایز دی خو په طریقې د شریعت. هلته چې ځې نو جنډې منډې به نه خوځوي. بعضې خلک عجیب عادت لري څوک لاړ شي هلته زانګوګانې پکې اچوي څوک یو شی څوک بل شی لاړ شه په سنت طریقې باندې تلاوت وکړه دعا وکړه هغه دپاره هم ځان دپاره هم راځه. که د هغې د نیکو اعمالو په وسیله دعا غواړي زمونږ علما جواز ورکوي کولی شي. ابتدا د اسلام کې زیارت ته تګ منع و ځکه په طریقې څوک نه پوهېدل او د لوی اختر هغه غوښې ساتل هم منع. وروسته چې کله خلک پوه شو غربت مسلمانانو کې ختم شو نو د غوښې اجازه هم ورکړی شوه او د زیارت هم. یو زنانه دي د زنانو دپاره پردي زیارتونو ته تګ نه پکار. البته د خپل خاوند قبر ته تللی شي. عبدالله جان د کارتینو نه اړیکه نیولې او وایي چې ورور مې نوکان خوري هغې ته یو دعا وښیه. نو دا خو د چېرته ډاکټر ته لاړ شي خپل علاج دې وکړي. د دغه کم طبیعت چې جوړ دی دا صحیح نه دی دې دپاره څه دعا نه وي خو مګر که چېرته اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین وایي الله تعالی به د دې نه محفوظ وساتي. بل وایي چې موبایل کې هیلو ویل څنګه دي. سلام نه مخکې نه دی پکار. سلام نه مخکې زمونږ په شریعت کې هېڅ هم نشته. اول چې کله چا سره مخامخ کېږي یا په تلیفون السلام علیکم ورحمت الله هغې نه بعد لکه موږ د وطن کې یو رواج لرو بلې یا بعضې خلک وایي چې ورځ په خیر دا مخکې د سلام نه مو وایئ. سلام نه بعد بیا څه مسله پکې نه وي ځکه ابتدا د خبرو کې اسلام دا ښودلې ده چې اول مصافحه او یا معانقه دا د باید چې اول په سلام باندې وکړی شي السلام علیکم ورحمت الله بیا کوئ چې ورځ دې په خیر او کوم الفاظ وی نو ویلی شي. خو د سلام دپاره یوازې ورځ په خیر یا ښې چارې یا په خیر راغلی ورځ دې په خیر دا استعمال که چا وکړو ګناهګار هم دی او ثواب هم ورته نه میلاویږي. همدغه الحاظ القیاس زه خو د هیلو په معنا نه پوهېږم خو یو عالم په دې باندې لیکل کړي چې دا نه دی پکار. بیا دا حالو هیلو کې تاسو ته به فرق وي څوک جهنمیانو آواز دی او څوک یو شی څوک بل شی خو زه په دغه انګلیسي لفظ باندې پوهېږم نه. که چېرته ښه معلومات هم لاسته راغلی بیا به تاسو سره شریک کړو. نوید د کونړ نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې 12 بجې نه بعد د ماسپښین مونځ کېږي او که نه. نو د ماسپښین مونځ نن سبا وخت کې تقریبا چې 15 دقیقې کم 12 بجې وخت داخلېږي نو 12 نه بعد کېږي هو چې سکاري مونځ کوي او ځي جایز ده. بله پوښتنه دا وه که ماښام کې یو رکات تللی وي دا رکات بیا وروسته دا سړی خپله ادا کوي ډک یې وکړي که تش. نو که ډک ته تللی وي ډک دې وکړي که تش ته تللی نو تش دې وکړي. تش خو ته نه نیسي ځکه چې هلته خو آخري رکات تش دی. نو اولنی رکات ډک دی کله چې 2 رکاته د امام سره وکړه یو رکات به آخره کې بیا تلاوت پکې وکړي ډک به شي ترتیب به دې صحیح شي. بله پوښتنه دا وه چې دعا د فرضو نه پس ښه ده او که د سنتو نه دواړو نه پس ښه ده. دا څوک نشي ویلی چې دې پسې نشته او دې پسې شته. دا ګوره ضد دی. په دې خبره باندې خپل ذهنونه خلاص کړئ. ښه ګران اورېدونکي بعضې وخت کې ضد کوي. څوک یې فرضو پسې به یې کوي سنتو پسې به یې نه کوي څوک یې سنتو پسې به یې کوي فرضو پسې به یې نه کوي. نه اجتماعي دعا چې په اجتماع سره وي علما کرام وایي د فرضو نه بعد هم ثابت نه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په اجتماعي دعا کړې وي چې ټول صحابه ورسره لاسونه پورته کړي. البته انفرادي دعا کولی شي. نو که اجتماعي دعا التزاما یو سړی کوي په دې نیت یې کوي که وی نه کم ګناهګار به یم نو دی ښه کارونه کوي او که په دې نیت یې کوي چې ښه عمل دی ثواب دی دعا ده نو فرضو پسې هم کولی شي سنتو پسې هم. زمونږ احناف چې دي هغوی سنتو پسې هم کوي فرضو پسې هم کوي واجبو پسې هم کوي. ماسخوتن واجب مونځ پسې دعا کوي مازدیګر یې ما د فرضو پسې کوي او ماسپښین سنتو پسې کوي. نو په ټولو عمل راغی لانجه پکې پکار نه ده. بیا په دې کې دومره تیزېدل چې یو بل ته کافر ویل دا نه پکار. باید چې مقابل جانب ته د احترام په نظر باندې وکتلی شي او مسله د شریعت په رڼا کې وکړی شي چې جنگ نه وي. نو کولی شي دعا فرضو نه بعد هم کولی شي سنتو نه بعد هم کولی شي.
محمد بشیر ور د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې یو انسان کونډه ځان ته په نکاح کې ولوري خپل بچي ته کولی شي، ځکه هو د اولاد نه دی او د بل چا دی. رڼا خورکۍ له خوست نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې بغیر د خولې د نیت نه که یو انسان مونځ ته ودرېد نو کیږي. او د زړه نیت هغه فرض دی، د خولې نیت موږ مستحبو کې بعض اوقاتو کې ګڼو، بعض اوقاتو کې ګوره بدعت کې راځي. بدعت په کوم ټیم کې دی؟ په کوم وخت کې دی؟ هغه وخت کې دی چې کله رکوع ته امام ښکته شوی دی او ته لګیا نیت کوم او نیت مې کړی او چې تر څو نیت نه فارغېږي رکوع در نه تلی، نو چې رکوع لاړ رکعت لاړ، دې وخت کې د خولې نیت مه کوه، ودرېږه. او اوله کې ریشه د خولې نیت چې کوې نو دا به د توجه برابره کي. احمد ضیا ورور له خوست نه موږ سره اړیکه نیولې چې بغیر د خولې نه احمد ضیا ورور چې لوبې کول ګناه لري که نه، لکه والیبال یا کرکټ. والیبال خو یوه لوبه ده چې په هغې کې صحت ته فایده شته، منډه ده پکې صحت ته فایده ورکوي. که کرکټ دی هم علی هذا القیاس، خو چې دا کم نمایشي کېږي نو هغې کې علما خبرې کوي. یو عام کرکټ دی خو مستي د لوبه ده، خو څو شرایطو سره. یو شرط به پکې دا وي چې د مونځ وخت به پې نه خرابی، د عبادت وخت به پې نه خرابی، بله دا چې شرطونه به پې نه لګی. نور مستی ده ویکا. لالا جان ورور ویلي چې د شعبان د 15مې روژې د فضیلت په هغله که څه خبرې وکړي انشاءالله یار زنده او صحبت باقي. انشاءالله که چېرته ژوندي وو په دې به م انشاءالله چې خبرې وکړو، که الله ته خوښه او باقي مو په رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.